سلامونه د نن شپې ساعتکې مو اتریش کې د طالب ضد څیرو په ګډون د ویانا د ناستې دویمه ورځ د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره باید یوه ګډه لاره جوړه شي. جز دفاع آن هم به شکل نظامی این را یک ترتیب امر مقدس میدونیم و در این راستا نه اجازه کار داریم و نه یک ترتیب کدام مسئله دیگر. پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي مرستیال سفر پاکستانی رسنۍ وایي چې په دغه درې ورځني سفر کې به د افغانانو د بیا میشتېدنې پر چټکتیا او له زیانمنو شویو کسانو سره د مرستې په اړه خبرې وشي. نو اوس خو نشته کېدای شي خیمې ونیسو او که کارونه ښه افغانستان کې بیا به پکرۍ کور ونیسو. پر افغانستان د موسمي بدلون اغیزې اوچا وایي افغانستان د نړۍ د شنو خونو گازونو 0.08 سلنه تولیدوي خو بیا هم د موسمي بدلون له امله تر ټولو ډیر زیانمن شوی دی. نه یو کاروبار ته نه یو زندگی ته نه یو کومک زموږ سره سوی دی نه هم کېږي را سره بالا مو ژوند بیخي سره ستړی دی په بد حالات کې دی. او د اسرائیلو لخوا د غزې پر سیویلي سیمو د ځمکنیو بریدونو او بمباریو پیل. اسرائیلو د غزې د 20 ځانګړو سیمو له اوسیدونکو غوښتي چې د دوی له بریدونو د ځان ژغورنې لپاره دې د مصر پولو ته ووځي. نتنیاهو له جنگي جنایتکاره هم مخکې دی خامخا به د غزې د قصاب په توګه محاکمه شي. اوس هم بشپړ خبرونه زه حسیبه اټکپاله. د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د ویانا په غونډه کې وایي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره باید د ګډې لارې نقشه جوړه شي او په اوسنیو شرایطو کې باید د طالبانو پر وړاندې د افغان نارینه او ښځو مقاومت یو سپېڅلی کار وګڼل شي. په ورته وخت کې د دې غونډې یو ګډونوال باقر محسني یامو ته وایي چې د ویانا غونډې د دویمې ورځې اجنډا د اوسني بحران څخه د هیواد د وتلو لپاره د یوې لارې نقشې د جوړولو د بحث په اړه و. له دې غونډې سره هم مهاله داسې انګیرل کېږي چې دا ډول غونډې به هغه وخت ګټورې وي چې د طالبانو مخالفین تر یو لوی چتر لاندې سره راټول شي. د ویانا د درېیمې ناستې دویمه ورځ د تړلو دروازو تر شا پای ته ورسېده. دا درېیم ځل دی چې طالب ضد څیرې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د نړیوالو مطالعاتو د مرکز په کوربتوب سره راټولیږي. د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د دې غونډې په درېیمه دوره کې وویل د افغانستان د ستونزې حل لپاره باید یوه ګډه لار نقشه جوړه شي. د ښاغلي مسعود په باور د افغان نارینه او ښځو مقاومت باید سپېڅلی کار وبلل شي. به عنوان یک امر مقدس بمانیم. مقاومت مردان و زنان شجاع ما که در کوهباریه ها و شهرها که راهی دیگه برشان نماده جز دفاع آن هم به شکل نظامی این را یک ترتیب امر مقدس میدونیم و در این راستا نه اجازه کار داریم و نه یک ترتیب کدام مسئله دیگه. بیانیه ها و سخنرانی ها ایراد شد، البته با موضوع بندی و تقسیم بندی موضوعات امروز به صورت مشخص عملگراتر و عینی‌تر روی نقشه را بحث میشه و اشتراک کنندگان دیدگاه های خودش را به صورت عملیاتی روی چگونگی تعیین وضعیت آینده افغانستان ارائه میکنند. د دغې غونډې د ځینو ګډونوالو د څرګندونو پر بنسټ په دې غونډه کې څه باندې 29 سیاسي جریانونه ګډون لري. داسې راپورونه هم شته چې د دې غونډې په دویمه ورځ د بهرنیو هیوادونو یو شمېر ډیپلوماتانو هم ګډون کړی. خو له بلې خوا داسې شننې هم شته چې دا ډول هڅې به هغه وخت ګټورې تمامې شي چې د طالبانو ټول مخالفین تر یو لوی چتر لاندې سره راټول شي. بسیار ضرورت است تا مردم افغانستان به خصوص جوانان منور و تحصیل کرده افغانستان به دور شخصیت‌های ملی و آزادی خواه که دستشان به خون و مال مردم آلوده نیستند متحد شوند تا راه یک دولت ملی مدافع آزادی و حقوق بشر در کشور ما باز شود. په تیره یوه میاشت کې دا د طالبانو د مخالفینو درېیمه غونډه ده.
په دې میاشت کې د طالبانو مخالفینو د روسیې په پلازمینه مسکو، د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه او اوس د اتریش په پلازمینه ویانا کې غونډې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال دا ډول غونډې د طالبانو د رامنځته شوي سیاسي جوړښت د کمزوري کولو یوه هڅه بللې ده. پاکستان وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي مرستیالې د افغان کډوالو د بیا میشتېدنې په موخه دغه هیواد ته سفر کړی دی. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی دی چې دغه امریکایي چارواکي به اسلام آباد ته د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره د افغان وګړو د بیا میشتېدنې د بهیر د چټکولو او د زیانمنو شویو کسانو د ملاتړ په اړه خبرې اترې وکړي. له بلې خوا وروستۍ شمیرې ښیي چې په تېره یوه ورځ کې تر 2200 ډېر افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي. پاکستان وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړې مرستیالې د افغان کډوالو د بیا میشتنېدو په موخه دغه هیواد ته سفر کړی. پاکستاني رسنیو راپور ورکړي چې دغه امریکایي چارواکي به اسلام آباد ته د خپلې 3 ورځني سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره د افغان وګړو د بیا میشتنېدو د بهیر د چټکوالي او زیانمن شوي کسانو د ملاتړ په اړه خبرې اترې وکړي. له بلې خوا وروستنی شمیر ښایي چې په تیرو یوه ورځ کې 2200 ډېر افغانان کډوال له پاکستان ایستل شوي دي. دغه شمیر پر بنسټ چې پاکستان رسنیو خبر کړی دی په تیره یو ورځ کې 2200 ډېر بې اسناده کډوال له پاکستانه ایستل شوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري وروستي شمیر ښایي چې تر اوسه له تورخم، سپین بولدک او نورو لارو افغانستان ته 417,000 کسان راستنل شوي دي. یو شمیر ایستل شوي افغانان کډوال د پاکستاني پولیسو پر چلند نیوکه کوي او وایي چې په دغه هیواد کې یې خپل هر څه له لاسه ورکړي. څوارلس کاله مو مکمل تیر کړه خو اوس چې ولې اوس درا چیر ګاډ شو چې اله تښتو بس درا پرچه نه درو کړی اپس کاندو کې پرچه چې ورکړی آی نه درو کړی میدار تیر پاکستان همې چیان والا کار ویډی وی یو کمبال هم یو دوه کمبال هم وروړي وی درای چې هم نه ویډی نو وس خو نشته کې د شي خیمه ونیسو او کارونه خو افغانستان کې بیا به پکړای کورونیسو. د ملګرو ملتونو د سازمان د معلوماتو پر بنسټ د پاکستان څخه د راستنېدونکو یا ایستل شوي تر ټولو لوی شمیر هغه ماشومان دي چې له خپلو کورنۍ سره افغانستان ته راغلي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري راپور ښیي چې د جمهوریت ریاست له رنګېدو وروسته 600,000 افغانان وتلي او پاکستان ته کډوال شوي او تمه کېږي چې د پاکستان د پریکړې پر بنسټ به 1.7 میلیونه بې اسناده کډوال له پاکستانه ویستل شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي افغانستان د موسمي بدلون له امله زیانمن شوی دی. د ملګرو ملتونو دغه سازمان وایي په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ د شنو خونو غازونو 0.08% تولیدوي خو د موسمي بدلون له امله تر ټولو زیات زیانمن شوی دی. له بلې خوا د اوبو د کمښت بحران، وچکالۍ او د موسمي بدلون له امله د طبیعي پیښو زیاتوالي د هیواد ګڼ شمېر اوسیدونکي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. ماګل د بادغیس له بالامرغاب ولسوالۍ هرات ته بېځایه شوي. وایي چې وچکالۍ یې ټول شته ترې واخیستل او اوس له خپلو 6 ماشومانو سره په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. د هرات ختیځه څنډه د ماګل په ګډون د سلګونو بېځایه شویو کورنیو سرپناه ده. قریب 6 اولاد لرم، خونې مې هم دغه شیانې دي، نه د بخارۍ د لرو، نه د سوخت د لرو، نه د اغوستو د لرو چې یخ هم را باندې راغلی. د خوراک د خو دغسې حساب که ولاړو په ښار کې ګدای را ما سر خو راوړو بې خور به که ګدای هم نه و بعض وخت دغه یې وږم ورته پرېوځو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر افغانستان د موسمي بدلون له امله د زیانمنو شویو هیوادونو له ډلې اعلان کړی. د ملګرو ملتونو دغه سازمان په ایکس ټولنیزه شبکه کې په دې برخه کې د عادلانه حل غوښتنه کړې ده. له بلې خوا د هیواد یو شمېر اوسیدونکي د وچکالۍ او د اوبو د کمښت له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او نورو ځایونو ته یې پناه وړې ده. نه یو کاروبار شته، نه یو زندګي شته، نه یو کومک زموږ سره سوی دی، نه هم کېږي را سره. بالا مو ژوند بیخي سره ستړی دی، په بد حالات کې دی. د هلمند یم راغلی یم، هرات ته کاروبار نشته، دلته ژمی دی
هیڅ کار روزګار دلته نشته چې موږ وکړو، نه کومک شته نه بل شی شته چې موږ سره کومک وکړي، هېڅ شی نشته بالا دغسې نه. په دوبۍ کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په کلنۍ غونډه کې د طالبانو هیڅ استازی نه وبلل شوی. اوس د طالبانو له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي اقلیمي بدلون افغانستان ته ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د اقلیمي بدلونونو له امله په وروستیو کلونو کې سیلابونه او وچکالي تل زموږ د هیوادوالو په پراخه کچه ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. نو ځکه د حکومت احصایو د ملګرو ملتونو د دفترونو د ارقامو له مخې تیر کال نږدې 20 میلیونه کسان د بېوزلۍ، طبیعي پیښو له وچکالۍ او سیلابونو په تیره بیا وروستیو زلزلو څخه سخت اغیزمن سوي دي. تر دې مخکې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي ویلي وو چې په 2022 کال کې افغانستان په تیرو 3 لسیزو کې تر ټولو سختې وچکالۍ سره مخ دی. د هرات له زلزلې زیانمن شوي خلک وایي چې د ساړه موسم په رانږدې کېدو سره سرپناه نه لري او نه هم د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی. دغه زلزله ځپلي د مرستو پر ویش هم سختې نیوکې کوي او وایي چې د مرستو د ډیرېدو سربیره د مرستو ویش په سمه توګه نه دی مدیریت شوی. تېره اونۍ د هرات د زلزله ځپلو سره د قطر هیواد څخه د 70 ټنه بشري مرستو یوه جوپه دغه ولایت ته ورسېده. د هرات له زلزلې زیانمن شوي خلک وایي چې د ساړه موسم په رانږدې کېدو سره نه د سرپناه مناسب ځای لري او نه هم د ژوند لومړی اسانتیاوې ته لاسرسی لري. دغه زلزلې ځپلې د مرستو پر ویش هم سخته نیوکه کوي او وایي چې د مرستو د ډیرېدو سربیره د مرستو ویش په سمه توګه نه دی مدیریت شوی. تېره اونۍ د هرات د زلزله ځپلو سره د قطر هیواد څخه 70 تنه بشري مرستو یوه جوبه دغه ولایت ته ورسېده. ساړه هوا د هغو کسانو ژوند چې سرپناه او لومړی اسانتیاوې نه لري تل بل هر چا زیات لنګونو سره مخامخ کوي. راز محمد یو د هرات د زلزلې او قربانیانو څخه دی چې د سرپناه د نشتوالي له امله یې د خپل یو خپلوان په کور کې پناه اخیستی او د خپل ځان او کورنۍ د راتلونکي په اړه اندېښمن دی. از اول به سرای مردم شیفتم، خود مالکیش خود کورم برادر به سرای مردم زحمت کشم، یک بایکی بی دست دارم. بسم الله الله اکبر دیگه شی هم ندارم. تېره اونۍ قطر د هرات ولایت زلزله ځپلو ته 70 تنه بشري مرستې د رسولو اعلان وکړه. اینا 50 میلیون دلار در یک سال زکات از اینا حق مسلم فقرا هست. ما نمیگیم که اینا رو گدا مخته کنن، ما میگیم که برای کسایی که توان کار ندارن خرج داده شه. خو زیانمن شوي کسان د دغو مرستو عادلانه ویش غواړي. بیا ببینه اگر ما ضرورت داشتیم بیتی نداشتیم ندی، این همینقدر گپ. بیا ببینه چشم دید. په تیرو 10 ورځو کې ترکیې او اردن هم د هرات زلزلې ځپلو ته د مرستو جوبې ولېږلې. خو د زیانمن شویو خلکو بنسټیزه پوښتنه دا ده چې دا مرستې څنګه او په کوم معیارونو ویشل کیږي. په کابل کې یو شمېر کورنۍ وایي چې د ژمي موسم په رارسېدو سره د هیواد په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي او دوی یې د پیرلو وس نه لري. دغه کورنۍ وایي د خوراکي توکو بیې په داسې حال کې لوړې شوي چې په هیواد کې د کار کچه د پخوا په څیر کمرنګه ده. دغه کورنۍ وایي چې د کار د نشتوالي او د خوراکي او سون توکو د بیو د لوړوالي له امله به په سړې هوا کې له ګڼو ننګونو سره مخ شي. د دې کراچۍ په چلولو سره هغه هڅه کوي چې د خپل ژوند اقتصادي څرخ هم په حرکت راولي. وایي په دې کراچۍ سره کار کول یې د خپل کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیدا کولو یوازینۍ هیله ده. 80 کلن سخي محمد د کانونو او پټرولیم وزارت پخوانی کارکونکی و، خو د طالبانو له واکمنۍ ته رسېدو له خپلې دندې ګوښه شو. اوس په دې کراچۍ کې زړې جامې پلوري خو د خپلې 2 کسیزو کورنۍ لګښتونه پوره روی. 4000 روپیه کرایه خانه داده نیستم. دمایی که میشه که مکوشنه خواه میکنم، مشتقای مکوشنه خواه میلیالی هم توت برای زمستان نگرفتیم. چری ندارم، چوب سوخت ندارم. دا په داسې حال کې ده چې نن د هیواد په بازارونو کې یو من لرګي بیه 9600 افغانۍ او د یو من سکرو بیه 8800 افغانۍ ده. محمد سخي او په کابل کې یو شمېر کورنۍ وایي چې د دغو سون توکو د پیرولو
توان نه لري او اړ دي چې سکنۍ ژمه په ساړه هوا کې تیره کړي. روز یک 50-100 روپه کار میکنم و به طفلای خود نان بخرم و مواد سوخت بخرم و چی بخرم. سال صندلی میمونم، امسال نمیتونم مونده جور فروشی میکنم، روز تا بیگان میگردم، دیگه گنجایش ندارم. 6 نفر موبیلم هستن. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد اوسیدونکي وایي د خوړو توکو بیې هم لوړې شوي او هم نشي کولی ویې پیري. د هیواد په بازارونو کې د 50 کیلو بورې اوړه بیه له 1500 تر 1400 افغانۍ او 40 کیلو بورې وریژې بیه 3000 افغانۍ او 14 لیټره غوړیو بیه 1300 افغانۍ ده. سږکال د سون توکو او خوراکي توکو بیې په داسې حال کې لوړې شوي دي چې د خوړلو نړیوال سازمان وار په وار خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې تر 9 میلیونه ډیر خلک کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. او څو لاندې اقتصادي خبرونه مو. جاپان له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې 58.4 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. په افغانستان کې د جاپان سفارت په ایکس ټولنیزه شبکه کې لیکلي دغه مرستې به د ملګرو ملتونو او جاپاني بنسټونو له لارې د افغانستان په لومړنیو اړتیاو او د خلکو د ژوند په ښه کولو ولګول شي. د جاپان سفارت ویلي د کال 2021 کال له اګست میاشتې وروسته یې تر اوسه د مرستو اندازه نږدې 450 میلیونه ډالر ته رسیږي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصاد چارو مرستیال وایي چې د 2023 کال په لومړنۍ 11 میاشتو کې افغانستان له 1 میلیارډ او 900 میلیونه ډالر زیات صادرات کړي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په ایکس ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې د افغانستان ډیر صادرات پاکستان، ایران، هند، متحده عربي امارات، سعودي عربستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته شوي دي. طالبان د 2021 کال په اګست میاشت کې د واکمنۍ ترلاسه کولو وروسته له افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات زیات کړي او اوس د ډبرو سکاره د افغانستان یو له مهمو صادراتو ټوکو څخه شمیرل کیږي. او د هیواد په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو بیې یو امریکایي ډالر 9.4 افغانۍ، یو یورو 6.8 افغانۍ او زر ایرانی ریال 1.50 افغانۍ. د دې ترڅنګ زر هندۍ روپۍ 2.8 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 19.11 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 2.3 افغانۍ. د اسرائیلو پوځ د غزې پر جنوبي سیمو بمبارۍ ته زور ورکړی او له خلکو یې غوښتي چې د مصر د پولې پر لور د دغه ښار له 10 برخو ووځي. اسرائیلو ویلي چې د هوایي بریدونو سربیره یې د غزې ښار په جنوب کې ځمکني بریدونه هم پیل کړي دي. د اسرائیلو پوځ د غزې په جنوبي خان یونس ښار بمبارۍ ته زور ورکړی دی. اسرائیلو د غزې د یو شمیر جنوبي سیمو خلکو ته هم امر کړی چې د مصر پولو ته ولاړ شي. خلک وایي چې د غزې په تړانګه کې هیڅ خوندي ځای نه دی پاتې. د 3 ورځو لپاره په شفا طبي مرکز کې وو. بیا اسرائیلي پوځ ویل چې موږ باید د غزې په سویل کې خوندي سیمو ته لاړ شو. موږ خوندي سیمو ته راغلو او نن یو ځل بیا له دې خوندي سیمو وځو چې پوځ ورته رالېږلی وو. اسرائیل وایي د غزې په تړانګه کې جګړه نوي پړاو ته ننوتې ده او اسرائیلي پوځیان به د غزې په اوږدو کې د حماس جنګیالي وڅاري او د ملکي تلفاتو د کمولو هڅه به وکړي. We're now pursuing Hamas in southern Gaza too. موږ اوس د غزې په سویلي برخه کې حماس هم څارو تر خپلې وروستۍ هڅې پورې د ترهګرو او حماس د زیربناو پر وړاندې عملیات کوو. اسرائیلي ځواکونه په لویدیځه غاړه کې هم د استوګنې پر یو کور په برید کې 2 فلسطینیان وژلي او یو بل یې نیولی دی. له بلې خوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اسرائیلو لومړی وزیر د غزې قصاب بللی او ټینګار کوي چې هغه به محاکمه شي. نتنیاهو له جنگي جنایتکاره هم مخکې دی. خامخا به د غزې د قصاب په توګه محاکمه شي. اسرائیلو تر اوسه د اردوغان د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. په همدې حال کې امریکا یو ځل بیا له اسرائیلو او حماس غوښتنه کوي چې د اوربند د ټینګښت لپاره خبرې اترې بیا پیل کړي.
د اسرایلو او حماس ترمنځ سخته جګړه له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې روانه ده. هغه جګړه چې پر ملکي وګړو چې پکې هیڅ رول نه لري تپل شوې ده. تر اوسه څه د پاسه 15,400 فلسطینیان وژل شوي او څه د پاسه 40,000 نور ټپیان شوي او په غزه کې 1.5 میلیون خلک بېکوره شوي دي. او د نړۍ په نورو سیمو کې د تانزانیا په شمال کې د مانیارا په سیمه کې د سختو بارانونو له امله د سیلابونو په پایله کې 60 تنه مړه شوي دي. د تانزانیا حکومت اعلان کړی چې دغه هیواد امنیتي ارګانونو د روغتیا وزارت او نورو بنسټونو ته یې امر کړی دی د خلکو په لټون او ژغورلو غور وکړي او د لا ډېرې مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د راپورونو پر بنسټ دا سیلاب د سمندر د سطحې د تودوخې له امله رامنځته شوی او په دې وروستیو کې کنیا او سومالیا هم د ورته سیلابونو شاهدان وو چې په پایله کې سلګونه کسان مړه او سلګونه زره نور بې ځایه شوي دي. د اندونیزیا په سوماترا ټاپو کې د مارپي اورلګیدنې له امله 11 تنه غره ختونکي وژل شوي دي. دا اورلګیدنه د یکشنبې په ورځ هغه مهال رامنځته شوه چې د غره په سر شاوخوا 15 تنه غره ختونکو شتون درلود. د اندونیزیا حکومت ویلي دي چې 12 نور لا درکه دي او د امنیتي اندېښنو له کبله یې د لټون عملیات ځنډول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اندونیزیا شاوخوا 120 فعال آتش فشانونه لري. هندي چارواکو په چینای ایالت کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله ښوونځي او دولتي دفترونه ځنډولي دي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی دی چې په دې ایالت کې الوتنې هم ځنډول شوي او زرګونه کسان له ساحلي سیمو ایستل شوي دي. تمه کېږي چې په 1 ساعت کې د 110 کیلومترو په سرعت سره یو طوفان به په راتلونکو 24 ساعتونو کې د هند سواحلو ته ورسیږي. او څو لاند سپورټي خبرونه مو د افغانستان او انګلستان د کرکټ الف لوبډلې د دوشنبې په ورځ په دویمه دوستانه لوبه کې له یو بل سره مخامخ شوې. په نننۍ لوبه کې افغانستان 42 منډې جوړې کړې او 3 لوبغاړي له میدانه ووتل. د دواړو لوبډلو ترمنځ د سیالیو دوام به د سهشنبې په ورځ ترسره شي او افغانستان د ګټلو لپاره 115 منډو ته اړتیا لري. جی بي ټیم د متحده عربي اماراتو په فجیره ښار کې د 2023 موټرو کښتۍ اتلولۍ وروستنۍ مرحله وګټله او د اتلولۍ لقب یې ترلاسه کړ. دغه انګلیسي لوبډلې د فرانسې د ایچ پی آی لوبډلې ته په 194 نمرو ماتې ورکړه او بریا یې خپله کړه. د ایچ پی آی ټیم هم د 180 نمرو سره دوهم ځای خپل کړ. په دې سیالۍ کې د موټرو کښتۍ چې په ساعت کې د 200 کیلومترو په سرعت سره حرکت کوي کارول کیږي. دا د دې مهال خبرونه له ملتیا مو مننه. خو له تاسو غواړم چې د لا ډیرو تازه او کره خبرونو لپاره د امو ټلویزیون ویبپاڼې amو.tv ته ورشئ. شپه مو بخیر.